مزار شریف کې د هیواد په کچه د او اف سی تر نامه لاندې د پری پایډ ازادي سیالۍ پیل شوې. بلخ ولایت کې نهم پړاو د او اف سی تر نامه لاندې د پری پایډ ازادي سیالۍ چې د بلخ ولایت د ورزش ریاست په هڅو پیل شوي د هیواد 13 ولایتونو لوبغاړو پکې برخه اخیستې. مسابقات دور النمو مشاركة دور المسابقات الداخلية والتنشيط الباريس ده كده مسابقات 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 فايدات فايدة كهات يوزع جورات دينار په دې سیالیو کې برخوال لوبغاړي وایي ډېر خوښ دي چې دغه سیالیو کې ګډون کوي. دوی د تل په څیر د اقتصادي ستونزو سره ټکوي او له دولته غواړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د بلخ د ورزش رئیس وایي چې موږ د ټولو کلبونو سره په اړیکه کې یو. دوی د خپلو پروګرامونو ته دوام ورکړي او موږ یې مالي ملاتړ کوو. د نوي نظام له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې بلخ ولایت کې د پری پایډ لوبې پیل شوې. دا سیالۍ په داسې مهال پیل شوي چې لا هم مالي ملاتړ نه لري او تېر اته پړاوونو مالي لګښت هم شخصي پانګوالو پر غاړه درلود. د دې سیالیو لوبغاړي له مرکزي دولته غواړي چې په لوبغاړو د پانګونو وشي ترڅو د هیواد نوم د نړۍ په سطحه وځلوي. مومن نیوز، مزار شریف.